د هند لومړی وزیر وایي هڅه کوي چې د چابهار بندر له لارې افغانستان او منځنۍ اسیا سره ونښلوي. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د هند لومړی وزیر نریندرا مودي وایي ډیلي به هڅه وکړي چې د چابهار بندر له لارې افغانستان او منځنۍ اسیا سره ونښلوي او سوداګریزې راکړې ورکړې پراخې کړي. په دې وروستیو کې هندوستان او ایران د چابهار بندر د فعالیت 10 کلنه تړون لاسلیک کړ. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي له یوې هندي رسنۍ سره په مرکه کې له ایران سره د چابهار بندر د عملي کولو لپاره د 10 کلن تړون لاسلیک کول یو مهم ګام وباله او ویل چې ډیلي به افغانستان او د منځنۍ اسیا سیمې سره د نښلولو لپاره کار وکړي. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ د 20 د نریندرا مودي له قوله لیکلي دي هندوستان د چابهار بندر له لارې نه یوازې د سیمه ییز اتصال، سوداګرۍ او د سوداګرۍ ودو ورکولو ته ژمن دی، بلکې د شمال جنوب د نړیوال ترانسپورت دهلیز له لارې د منځني ختیځ اروپا اقتصادي دهلیز ته هم ژمن دی. د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د 24 ډیلي او تهران یو 10 کلن 2 اړخیزه تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې هندوستان کولی شي خپل سوداګریز توکي افغانستان او د منځنۍ اسیا هېوادونو ته صادر کړي. د چابهار بندر پراخول د ایران، هند او افغانستان ترمنځ یو له 3 اړخیزو پروژو څخه ده چې تړون یې په 2014 کال کې د نریندرا مودي، حسین روحاني او د محمد اشرف غني ترمنځ په تهران کې لاسلیک شو. د دغه تړون یو مهم هدف د ایران له لارې د افغانستان او د منځنۍ اسیا نور هېوادونه له نړیوالو اوبو په ځانګړې توګه له هند سره نښلول و. له دې قرارداد وروسته د دغه بندر عملیاتي مسؤلیت یوې هندۍ کمپنۍ پر غاړه واخیست. په دغه موده کې له افغانستان سره د هند د بشري مرستو لویه برخه هم له همدې لارې شوې ده. په وروستیو کلونو کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریز او ترانزیټي اړیکې په کافي اندازه ثبات نه لري، د چابهار بندر د افغانستان او هند له انتخابونو څخه دی چې له پاکستان څخه تیر شي. پر افغان سوداګرو د پاکستان له سختو بندیزونو وروسته یو شمېر سوداګر د کراچۍ بندر پر ځای چابهار بندر ته لومړیتوب ورکوي.